ګران افغانانو محترم ولسونو سلامونه مینه درنښت انشاءالله ټول سره روغ جوړ اوسئ. څرنګه چې تاسې خبر هستئ ښاغلی آصف منیر د پاکستان د دفاع وزیر بیا ګواښ کړی دی چې ګواکې افغانستان سره جنګ کول غواړي. ګوره یارانو زمونږ او تاسو تاریخ ټولو ته معلوم ده. باور په خدای وکړه زمونږ نوکونه زمونږ پلرونه او زمونږ ټول هغه کم غور نیکونه چې ول ټول امن پسنده ول ټول امن غوښتی، خو یو خاصیت پر کې و چې د چا غلامۍ ته او د چا بردګۍ ته سر نه ده کښته کړی او نه ده منلې، غلامي نه ده منلې. نو ځکه هغه ظالم حکومت سیار څوک و د هغه زمانې لکه انګلیس لکه روس لکه دغه اوس دا نور ناتو راغلي وو په زور باندې راغلي وو، خو غلامي نه ده منلې، بیت یې ماته خوړلې ده تللې ده. نو آصف منیره زمونږ تاریخ تاسو ته معلوم ده یاره، پوهېږئ چې موږ په چا باندې په تاریخ کې یرغل نه ده کړی، خو تاسو ګوره هر کله دا کارونه کوئ، دې کارونو لاس واخلئ. زه پوهېږم چې ستا زوی نه شهیدېږي په دې کې، د هیبت الله زوی نه مړ کېږي په دې کې، ولس پې وژنئ. تاسو خو چل جوړ کړی ده چې دغه د لر بر پښتانه یو بل باندې ووژنئ او تاسو په دې چل باندې موافق هم هستئ. تل هم دا کار کړی، هېڅکله د پردي زوی تاسو نه ده وژلی، تل هم دغه پښتون په پښتون باندې وژلی. دغه تېر جنګ کې چې تاسو څوک ووژل، څوک مړه سو، غریب اولاد مړ سو، په تایمري کې زنانه او ماشومان مړه سو، په پکتیا کې د کرکټ ځوانان ووژل سول. تاسو ته د طالبانو قمندانان معلوم نه ولې په هغې باندې مټکې ونه کړ. خیر ده که مسلمانان هستئ اسلام ته وګورئ، نور دغه دواړه طرف د قتلونه بند کړئ. په خدای ستړي سوي یو، موږ جنګ نه غواړو، ولې موږ مجبوروئ چې زموږ افغانان مجبوروئ چې جنګ وکړي او پرتګونه وباسي، لکه پرتګونه یې درته ویستل، بیا به کېږي بې عزته کېږي. جنګ هېڅ ګټونکی نه لري، دا په یاد ولرئ. دغه سوشل میډیا په هلکانو په ځوانانو کارکوونکو باندې بیا غږ کوم، تاسو بیخي مرداره کړې ده. دلته په اروپا او امریکا کې ناستئ، په منځ کې ناست هستئ او وایئ چې جنګ ولې موږ قوي یو، موږ غیرتي یو. هېڅ غیرتي نه، هېڅ قوي نه، هېڅ شی هم نه یي. که ته غیرتي وی خپل کلی به د نه وي پرېښی، دلته به راتښتېدلی نه وي. د خلکو بچي مو وژنئ یا امن چغه پورته کړئ. مننه.